عبدالله وروره زه تا نه یوه پوښتنه کوم دا 3.10 اربه ډالر چې پاکستان ته راغلي تا مخکې راغلي دي خو رښتیا وایي تا حساب کړي دي چا ویلي چې راغلي دي خو د دوی اخبار دغه شی ویلي و جنرال ښه دروغ وایي دا د دا مشرف داسې کار کې کوي هغه ویلي حاجي شاهینه د مشرف په کتاب کې شته 3.10 اربه ډالر نه 3.10 اربه ډالر نه نور به ورته راشي چې دیو د پرویز مشرف په شان خلک لري چې خپل لور اخلي او امریکا ته په تحفه کې ورکوي عایفه صدیقي ډاکټر عایفه جنرال صاحب تم ډېره خپته ده چې لکه دا ولي کیږي یا دا ولي دا دغه کیږي ما ته څه پاته ده ته ووایه د خبر ژورنالیست دې کې ډېر څیزونه چې کمي که نه نو هغه د دغې خوا نه هم کیږي نو دې کې مطلب په هر څه باندې به نظر ساتي جواب درسي لږ اخو دې خوا دی سبزی صاحب جنرال صاحب زه یوه پوښتنه وکړم انسان تو درګه حاجي صاحب دا نه جواب شوی زما پوښتنه نه جواب کړې ته پوښتنه کړې ګوره زه تاسو دا وایم که نه جي سبزی صاحب خلک وژل شوي دي خلک ژوندي او مړي ورکتي وروره او ته وایې چې دا خیته داسې ده او پلانکی داسې دی بستانکی داسې دی دغه مرګ ولې په لاهور کې ونه شو دا په پنجاب کې ولې نه شوی روان وخت چې کوم دی که نه را روان وخت د هغې ته به د هغې سوچ کې او زمونږ سوچ چې کوم نه هغه د نن پښتنو په وژلو باندې را روان وخت جوړوي د هغې نو خو مونږ دا پښتانه په داسې خطه کې الله تعالی یقي دي جورنالیست هغه ډېره بله خطه ده او ټول جنگ چې دغه دی خبريال صاحب دی یا یوسف زئی صاحب دا 30 میلیارډ دا یا دا 30 ارب ډالر خو پرې خو دا کنه ته خو لږ خو ما خو پرې خو دا کنه دا یو پوښتنه به بل هم درته وکړم دغه 30 میلیارډ یا 30 ارب ډالر چې د پاکستان فوج د امریکا نه واخیسته په هغې باندې F-14 او دغه نور شیان دغه پیسې خو ټولې په لاهور او په دغه ځایونو کې ولګېدې او جنرالانو چې دی پټې کړې ویې تښتولې استرالیا ته فرانسې ته انګلینډ ته په دغې باندې که لږه رڼا واچوئ محترمه لکه خلک زه ته ماته دا ووایي چې لکه دا دغه ورکو چې دا پیسې دا ډالر یې راوړې وي نو دا ستا مخامخ راوړې شوي وي خو دا لکه څنګه چې اوس په دې وې پوهه که مطلب د اګریمنټ ستا مخکې شوي یا مطلب دا خو ګوره دا خو داسې هواګانې خبرې دي ټي خیبر د څه بلا ده خبره وکړم چې څومره ډالر راغلي پای کې څومره آی ډي پیز راغلي دي څومره خلک راغلي دي ګوره دا خو مونږ وایو که نه چې پلاني هواګانې چې کوم دي که نه دا ځان له خبرې یو خو هر څه دي په فوج کې پیسې وال چې کوم دی دا د ژورنالیست ګوره جنرال صاحب ته پته ده هغه ته پته ده چې 80,000 یې وژلي دي هغه ته دا معلومات چې 30 میلیارډ هغه ته دا معلومات ته ګوره بخښنه غواړم هغه ته دا معلومات ته چې په باجوړ کې یو ډېره ستره دیني مدرسه بمبار کړې ده دا ورته معلومات دی فهم صاحب ته ودرېږه دغه پوښتنې مه تر کوئ دونه زه یوه پوښتنه کوم ډېره مهمه جنرال صاحب که اجازه دې وي زه به پوښتنه وکړم مهرباني دې ما میلمه د ډېرې خوږ نه کوي نه خیر دی خیر دی لګیا وي دغه خبره دا ده چې هغه یو پوښتنه نه ځوابوي تاسې هغه پوښتنه پرېږدئ بلې شروع هغه پوښتنه نه دا سیاسي پوښتنه نه ده مونږ د واضح حقوقو کې تا مونږ پرېښودو لږ ډېر نو نه یوسفزی صاحب دا راته ووایه که نه الحمدلله موږ او تاسو خو پښتانه یو دا خیبر ټي وي خو پښتون ټي وي ده که نه خبرې اورې نو لکه الله تعالی ورته تا پوهې کړې نه خو چې ته د غوږ نه ږدې نو لکه ته ورپسې څه پوهې شي مثال خبره ده کوم ګوره دې ټایم کې مونږ ته ورورورۍ خبره کوو مونږ دا وایي چې څه شوي دي هغه شوي دي چې اوس را روان به څه کېږي د هغې دپاره پکار یې سوچ پکار دی دا تبصرې او دغه ولې شوي دي انسانان وژل چې څه شوي دي یو دقیقه فیمافان صاحب یوسفزی صاحب محترم څه چې شوي دي هغه شوي دي دا څه چې شوي هغه شوي دي دا ښه شوي دي که بد شوي دي د پاکستان اسټبلشمنټ چې دی ظلم کړی دی زیاتی یې کړی دی که ښه یې کړي دي دا خو د افغانستان او د پاکستان د مشرانو افغانستان په تندر و نه افغانستان یوې لحظې دپاره په تندر و د پاکستان په افغانستان کې څه روان دي دا ولې شوي دي دا خو ګوره دغه خو به ته د حکومتي د دغه نه خو دا سوال کوې چې پوه شې دا به د افغانستان د ولس د مشر نه به کوې د پاکستان د ولس د مشر نه به کوې دا به تا د هغې دا دغه در کې چې کوم و اجازه ده چې لږ یو دقیقه وروره شاهین صاحب محترم یو دقیقه چې دې ته زه اوس یم یعنې ته دومره نشي کولی تا نه دا صلاحیت اخیستل شوی دی تا نه دا حق اخیستل شوی دی ته دومره مظلوم یې چې ته پر تا باندې شوي ظلم اظهار هم نشي کولی ته د حق ناره هم نشي پورته کولی دومره مظلوم یې دومره د اسارت لاندې شپې کې ته دومره غلام شوی یې بې ادبي دې ډېره معافي چې ته د حق ناره نشي پورته کولی ته نشي ویلی چې زما د ولس سره اجازت راکړه وروره ته دومره نشي ویلی
ته دومره نشي ویلی چې تا سره ظلم شوی دی، ته دومره نشي ویلی چې ستا ماشومان بمبار شوي دي، ته دومره نشي ویلی چې ستا زنانه بمبار شوي دي، ته دومره نشي ویلی چې ستا د پښتون قام په حق کې چې دی پاکستاني اسټابلیشمنټ چې دی د اسرائیل څخه بدتر ظلم کړی دی، ته دومره مظلوم یې او بیا راځي دلته وایي چې دا خو افغانستان اوس مشر ته پکار دی، پاکستان اوس مشر ته پکار دی. جورنالیست ده عبدالله وروره زه تا نه یوه پوښتنه کوم دا 33 اربه ډالر چې پاکستان ته راغلي تا مخکې راغلي دي خو رښتیا وایي تا حساب کړي دي چا ویلي چې راغلي دي خو د دوی اخبار دغه شی ویلي و جنرال ښه دروغ وایي دا د دا مشرف داسې کار کې کوي هغه ویلي حاجي شاهینه د مشرف په کتاب کې شته 33 اربه ډالر نه 33 اربه ډالر نه نور به ورته راشي چې دیو د پرویز مشرف په شان خلک لري چې خپل لور اخلي او امریکا ته په تحفه کې ورکوي عارف صدیقي ډاکټر عارف صدیقي وامثالو د چې لال مسجد بمباروي د چې لال مسجد بمباروي دي ته ډیر ډالر راشي. سبزی صاحب دغه د ژورنالیستۍ دغه تا درس کوم ځای کې دی ویلی دی ګران او دغه ډیپلوم چا درکړی دی مطلب موږ غوښته چې موږ هم ورسره اړیکه ونیسو فهیم صاحب ولې ما فهیم صاحب د عربي کې یوه مقوله ده ښه وایي واسطه فوق النظام جنرال صاحب داسې غلی ناست ده سړی په واسطه راغلی والا زه څه نشم ویلی قسم ده ما ته اوس ملګری ټلیفون خبره دا ده دغه ته به ورشو فدا محمد ستړی مشي په خیر راغلی تاسې کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړه پوښتنه. السلام علیکم زه خو دغه وروستي کې راپورته شوم چې ستاسې موضوع څه شی وه خو دغه یوسف زید صاحب هم بیچاره ډېر زیات په عذابه کړ لږ به مو پرېښي موقع به مو ورکړی وی خیر دی چې هغې څه ویلې مه یې خفه کوئ میلمه دی او جنرال صاحب تاسو ته سلامونه. وعلیکم السلام. وروره مېلمه په څه باندې خپل کور کې ناست دی پښتون دی افغان دی پښتو خبرې کوي راسره لګیا دی موږ هم ټول دغلته مېلمانه ناست یو دیره د جنرال صاحب ده موږ دې ته څه ویلي دي صرف ورته ویلي دي چې حق ووایه رښتیا خبره وکړه دې نه خو ما خواته ورته نور څه نه دي ویلي بس خو خیر ګزاره ورسره وکړئ عجزه دی پوه نه شو بس تاسو یو نیم داسې وړکی یوسف صاحب تاسې عاجز هستئ یوسف صاحب محترم تاسې عاجز هستئ زه د الله تعالی عاجز یم نور ګوره الله تعالی هر انسان له عقل او شعور ورکړی دی زما خبره واورئ د خپل عقل او د شعور نه به هم کار اخلو موږ چې کوم یو ادب په حجره او په کلي کور د مشرانو زده کړی دی بل چې کله موږ د صحافتي دغه ته رالو نو په دې کې به وي داسې جب استعمالوی چې هغې ته نه رچانه نقصان ورسي نه دغه ورسي د خبر رسا مقصد دا دی چې یو خبر به یعنی یوسف زید صاحب محترم رښتیا به نه وایست رښتیا به نه وایست دروغ به چې دی رښتیا ثابتوئ رښتیا به چې دی پټوئ زما یو خبره واوره ګوره واو تا نه ګوره افغان صاحب د نه فهیم افغان صاحب د نه پوښتنه وکړله محترم یوسف زید صاحب تا نه فهیم افغان صاحب پوښتنه وکړله در څخه ستاسې په اصلاح تپوس یې در نه وکړ چې په دې پښتونخوا کې چې کوم ظلمونه د پاکستان اسټابلیشمنټ کړي دي دا تاسې څنګه ارزیابي کوئ تاسې دې ته په کومه سترګه ګورئ او تاسو د هغې هېڅ ځواب ورنه کړ صبر وکړه ته اوس ماته دا ووایه بخښنه کوم بخښنه غواړم ما ته زه تا ته اوس یو خبره کوم لبه د نه کم نه ځای یوسف نه صاحب ته نه هیله کوم په ډېر احترام سره ډېر احترام سره تاسو خبریال یاستئ وروره خو موږ پوښتنه کوو تاسو ځواب راکړئ ګوره محترمه تا خو د 8000 کسانو ځواب رانه کړ همدغسې پسې راتېر شه زه در کوم نه ته که نه ته ما د اوس دا ووایه زما یو خبره واوره زه تا ته دا خبره کوم زه ورکوټ یم صحیح ده چې کله به ما په پټکېله کې سبق ویلې زه په دغه علاقې کې زه پاتې شوم په پټکېله ایف سکول او پای کې د ما والد صاحب په ټیلیفون ډپارټمنټ و زه د 90s خبره کومه د نوي خبره ته کومه چې کله به د ګرمۍ موسم شروع شو نو فضل الله صخر چې کوم دی نوم یې رانه اوس هېر شو هغه څه نوم و د فضل الله لښکر صوفي محمد هغه به راغی هغه به ملکان بند کوي شعریت راولو ټیک ده شعریت راولو ټول سواد به بند شو چې کله به سیزن به ختم شو نو سواد به آزاد شو اوس تاسو ما ته ووایئ دې کې ګناه رچا ده دا د خپلو خلکو ده تاسو چې په کوم ځای کې ګورئ که نه چې یوسف زید صاحب ګناه خو ماته تاسې ښکاري حق نه وایي بیا په سواد کې چې کوم